نبی علیه السلام موجود و خو د پردې حکم نه ورغله. ښځې به کورونه بار سره وتلې، بغیر به کورونه به راوتلې. پیغمبر و خو پرده نه وه. نه ښځې چې کله بار راوتلې بغیر به کورونه بغیر ټکریو نه به راوتلې، مخونه به یې نه پټولو، پرده نه وه. نو یوه ورځ عمر رضی الله تعالی عنه نبی علیه السلام ته فرمایي چې ای د الله پیغمبره، زما په زړه کې یوه خبره راغلې ده، زه وایم که الله پاک د پردې حکم نازل کړي ډېر خوند به څه دا ښځې کورونه راوځي، څه پردې کې راوځي، غاټو ټکراوي کې راوځي، څه مخې پټ وي او بار راوځي. امو د زړه خواهش ته که الله پاک پرده نازله کړي نو ډېر خوند به وکړي. خلی دا خبره وکړه نبی علیه السلام ته، زړه کې خبره راغله، په خولې مبارکې باندې راوبسله. نبی علیه السلام ته وفرمیلو که الله د پردې حکم نازل کړي ډېر خوند به وکړي. څنګه دا خبره وکړه؟ الله پاک اسمان نه جبریل علیه السلام راوستولو چې ما محبوب ته وایه یا ایها النبی قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنین یدنین علیهن من جلابیبهن. څه کومه یوه ښځه کور نه بار راوځي، هغه په پردې کې راوځي، هغه په بکرې کې راوځي، بغیر پردې نه بغیر بکرې نه به ښځه بار نه راوځي. الله پاک د عمر رضی الله د واجې نه د پردې حکم نازل کو. نن څه د ما ښځې پردو کې وځي، نن څه د ما ښځې بار بکرې کې وځي، دا د عمر رضی الله برکات دي. د عمر رضی الله خبره وه، الله پاک ته د عمر خبرې دوه خوانویر کو چې الله پاک د پردې په باره کې آیتونه نازل کو. چې کومه یوه ښځه کور نه بار راوځي، هغه به ستر ټیکري کې راوځي او هغه به مخ پټوي، پردې کې به راوځي چې عمر رضی الله تعالی عنه خفه نه شي. د عمر خبره الله ومنله، داسې مقام الله ورکړو. په 39 نمبر باندې ایمان راوړو، داسې محنت یې وکړو، داسې لګاتار محنت یې وکړو چې دویم نمبر ته ځوان راورسولو. کوشش یې کولو چې اول نمبر ته ځوان ورسوم، ابوبکر سره برابر شو. خو بیا به خپل ویلو چې ابوبکر مثال د غره ده، ابوبکر سره زه مقابله نشه کوای. عمر یوه ورځ بیت الله کې طواف کولو، نبی علیه السلام مخکې، عمر رضی الله ورپسې. څنګه چې مقام ابراهیم ته ورسېدلو، عمر رضی الله نبی سلام ته وفرمیلو چې د الله پیغمبره خواښه ده نه چې د مقام ابراهیم سره 2 رکعته نفلونه وکړو. خلی دا خبره وکړه، الله پاک ته د عمر خبرې دوره خوان ویر کو. اسمان نه جبریل علیه السلام راوستولو، امام محبوب ته وفرمایا واتخذوا من مقام ابراهیم مصلی. مقام ابراهیم ته چې کله ورسې بیا 2 رکعته نفلونه وکړه. عمر رضی الله خلی خبره وکړه، الله پاک ته خبرې دوره خوان ویر کو چې قیامت ورځې پورې څومره خلک حجونه کوي، هغه مقام ابراهیم سره طواف نه بعد 2 رکعته نفلونه کوي. نن څومره حاجیان چې بیت الله ته طواف وکړي، طواف نه بعد به 2 رکعته کوي، واجب دي. مقام ابراهیم سره به 2 رکعته وکړي. څومره عمرو ته خلک چې څومره خلک طواف نه بعد نفلونه کوي، څومره حاجیان طواف نه بعد نفلونه کوي. د نفلونو اجر به چوته راسي؟ حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ته عمر خلی خبره وکړه، الله پاک ته خبره خوان ورکو. قرآن کې څو ځایونه داسې دي سخته موافقات عمریه الله پاک د عمر رضی الله تعالی عنه د واجې نه نازل کړي دي. دا هغه عمر و چې د نبی علیه السلام قتل پسې راوتلی و، توره یې رابسلې وه، دا هغه عمر و. دې زړه اوسپنې نه سخت زړه و، سنګدله انسان و، بت ته به سجدې کولې. نبی علیه السلام قتل پسې راوتلو، اوسپنې نه سخت زړونه، کونو نه سخت زړونه. خندندي عمر په زړه باندې پیغمبر داسې محنت وکړو چې اوسپنې نه سخت زړه الله پاک د اوبو غوندې ورته نرم کو، داسې محنت یې وکړو. بیا نبی علیه السلام خپله فرمایي لو کان بعدی نبیا لکان عمر. ای خلکو کمونه بعد بل نبی وا عمر بوا. عمر کې ټول صفتونه د نبیونو موجود دي، د نبوت دروازې باندې
عمر ځکه نبی نشي جوړېدلی. عمر ته الله دوره لوی مقام ورکړی، عمر ته الله دوره لویه مرتبه ورکړې وه. دا هغه هستي الله پوه کې ګوره نبی علیه السلام ته دعا کړې وه که نه، اللهم اید الاسلام فی احد العمرین، یا الله په عمرینو کې یوه ته هدایت وکړي. د ابو جهل خپل نامه عمر وه، د عمر رضی الله خپل نامه عمر وه. الله پاک د نبی دعا د خطاب بچی په بارک کې قبوله کا. عمر رضی الله پلور نامه خطاب وه، د ابو جهل پلور نامه هشام وه. ندی عمر رضی الله تعالی عنه په بارک کې الله دعا قبوله کا. عمر ته الله داسې مقام ورکو، کتابونو لیکلي دي چې په کومې لارې به عمر رضی الله تیر شو، په هغې لارې به شیطان نشو تېرېدی. الله اکبر، شیطان به ونه ډرېدو چې په دې لارې عمر تیر ده، خیر مو نشته. عمر نه به شیطان ډرېدو.